هدایت بنګي صاحب ډېره شکریا ادا کوم چې هغې خپل وخت شیرین ګردیوال صاحب له چې هغې هم د جرمني نه راغلي دي نو زه هغې ته خواست کوم چې هغې راشي او خپل بیان تاسو ته ووایي. شیرین ګردیوال صاحب. د لوی او بخونکي خدای په نامه زما خو په لیست کې خپلم نوم و خو بنګښ صاحب راله 2 ځلې لکه چې نوبت راکړ د هغه نه مننه. د ټولو د مخه اول د دې درنې او مهمې غونډې او جرګې د خپل د طرف نه او زمونږه د پښتون سوشل ډیموکراتیک پارټۍ په جرمني کې او د پښتنو کلتوري ټولنې د مشر په حیث خان لالا او د 2 ملګرو ته د زړه له کومې مبارکي پوره بریالیتوب او کامیابي غواړم. درنو پښتنو مشرانو، راغلو مېلمنو، همزولو، کشرانو، السلام علیکم. پښتانه د مرکزي اسیا په زړه کې یو لوی تاریخي او ویاړلی ملت دی. دا د اوس چې نړۍ د 21مې پیړۍ په پیلامه کې ده، موږ او تاسو پښتنو ته لازمه ده چې د منځنۍ اسیا د ولسونو په قطار کې خپل ځانونه د سیالۍ جوګه کړو. د دغه ستر کار د ترسره کولو لپاره موږ ته سترې ذمهوارۍ ته راتر غاړه دي. موږ ته لازمه ده په دې غور وکړو چې څوک وو، څنګه وو، څه یو او څنګه یو، او که غور پې ونه کړو، تدبیر ورته ونه لرو، څه رازنې جوړېدی شي. زما په نظر داسې یو جرګه او داسې یوه غونډه کولی شي د ولس د ژوند په داسې اساسي ستونزو او مسایلو غور او سوچ وکړي. د نننۍ پرتمینې غونډې او جرګې په اړه زما په فکر څو ټکي د غور وړ دي. لومړنۍ خبره دا ده چې موږ ته لازمه ده د تاریخ په پاڼو کې هم د پښتنو د ملي هویت او قومي تشخص خواته یوه لنډه پاملرنه وکړو. دا کار د دې لپاره هم لازم دی چې موږ ته د نن او سبا په پیچومو کې د خپل تشخص لار واروي. د افغانستان د اوسني تاریخ مؤلف ګریګورین وایي چې د پښتني ټولنې د تاریخي مطالعې نیمګړتیا په دې کې ده چې د پښتنو د لرغونې ټولنې ماهیت نه دی څېړل شوی. په همدې کبله د پټانز لیکوال اولفکیر وایي چې په دغه څو پخوانیو پیړیو کې په اسلامي متنونو او اسنادو کې اصلا دومره څه نه دي راغلي چې د پښتنو په ټولنیز ژوند او حالاتو رڼا واچولی شي. همدارنګه د پښتني ټولنې د اجتماعي تاریخ وتلی لیکوال الفنسټن وایي چې پښتني ټولنې د تاریخي مطالعې دې ستونزې ته ډېر پخوا متوجه شوی دی. دی د پښتني ټولنې د تاریخي مطالعې ستونزې په دې کې نه ګڼي چې ګوندې په زړو اسلامي متنونو کې د پښتنو په باره کې هیڅ نشته، بلکې دی وایي چې په پخوانیو اسلامي اثارو کې د پښتنو په باره کې اصلا پراخه او ژوره پلټنه نه ده شوې. اصلي خبره دا ده چې د پښتنو د ټولنیز ژوند، اقتصادي حالات، تاریخي کارنامو او په ځانګړې توګه د هر اړخیزې سیاسي بیدارۍ لپاره په پخوانیو وختونو کې خپله پښتنو ولې کار نه دی کړی، او که یو څه کار هم شوی دی دغه کار ولې تر ډیره ځایه په تیاره کې پروت دی. آیا د پښتنو له خپلې تاریخي، سیاسي بیداریو، ټولنیز او اقتصادي ژوند سره علاقه نه وه او نشته، او که پښتانه په مختلفو دسیسو او چلونو له دغې سترې ملي بیدارۍ څخه بې برخې پاتې شوي دي؟ سوال دا دی چې آی پښتنو له تیرو کړنو او کارنامو څخه څومره زده کړه کړې ده، او په راتلونکي کې به له دغو زده کړو څخه د خپل ولس د بنسټیزو ارزښتونو او ملي تشخص لپاره خپل ولس ته څه ډالۍ کوي؟ په دې توګه نو که د پښتون افغان ملت پخوانی تاریخ، سترې کارنامې او د پخوانیو تجربو پر بنسټ لوړې ژورې ونه څېړل شي، او زموږ د ملت د پخوانیو کړنو او کارنامو څخه څه نتیجه ترلاسه نه شي، او په راتلونکي کې د هغه ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ژوند او هویت د هغه د چاپېریال او په ګاونډ کې پرتو ملتونو او قومونو سره د تفاهم او ورورولۍ په چوکاټ کې د ننني عصر او 21مې پیړۍ په پیلامه کې د ملي او نړیوالو نورمونو په رڼا کې په پوره سنجش او د قومونو او ملتونو سره د انساني حقوقو د حفاظت او ساتنې
او یو بل ته د احترام او اسلامي ورورولۍ په بنیاد ترسره نشي نو زمونږ ستونزې به نورې هم اوږدې شي. د پښتنو په باب د ختیځو او لویدیځو پوهانو د لیکلو اثارو په اړه ښاغلی زلمی هیوادمل وایي که دغو عالمانو او پوهانو یو څه نکات اوسنیو څېړونکو ته په لاس ورکړي دي نو د دې ترڅنګ د همدغو کتابونو زیاتره پاڼې په مکررو روایاتو او پوچو نظریاتو ورسره په دې قوم پښتون پسې له جوړو شوو افسانو ډکې دي. د خواشینۍ خبره دا ده چې د غربیانو ځینې څېړنې هم لږ خل شوو لرغونو ختیځو اثارو نه اغېزمنې دي او ځینو بیا په دغو زړو شرقي اسنادو متکي نتایج دومره بېلارې دي چې ګویا لوستونکي د ترکستان په نادودو لارو سموي. د خواشینۍ خبره دا ده چې د غربیانو ځینې څېړنې هم بخښنه غواړم له دې خبرو څخه پوره جوتېږي چې غربي پوهانو هم د پښتون ملت د رښتونې څېرې او هویت د تتېدلو لپاره کار کړی دی او نه د ځلېدلو لپاره. حقیقت دا دی چې دغه ډول څېړنې هم د کمیت او کیفیت له مخې دومره دي لکه څاڅکي په سمندر کې. دا د هغوی هڅو ته په ټیټ نظر د کتلو معنا نه لري. زما مقصد دا دی چې په دې اړه د یو بنسټیز او ستر کارځای تر اوسه پورې تش دی. دغه موضوع په اوسني حساس پړاو کې خپله د پښتنو پوهانو په اوږو پرته ده او خپله دوی باید دغه سترې علمي پیټې ته اوږه ورکړي او تر خپل منزل ورسوي. د خپلو خبرې دویم ټکي ته به راوګرځم. اوس زموږ لپاره بنیادي ټکی دا دی چې څنګه او په څه ډول به د پښتون اوسنی حال نوې بڼه پیدا کوي او خپل ملي هویت به څنګه ځلوو. په نړۍ کې هیڅ قوم او ملت نشته چې د خپل ملي هویت قومي تشخص پوښتنه ورسره مطرح نه وي. د 21مې پیړۍ په پیلامه کې د نوي دنیا او تکنالوژۍ د نوي پړاو او پر لورې د ګړندیو ګامونو معنا دا ده چې ولسونه او قومونه یو بل ته نږدې کیږي او ګټې سره شریکې کیږي خو له دې سره سره هر ملت خپل هویت او تشخص هم ساتي. د دې لپاره چې د ملتونو او قومونو د نوي تکنالوژۍ په شریک او نوي غوبل کې مو خپل هویت د نورو او زورورو تر پښو لاندې نشي ضروري خبره دا ده چې د پښتون د ملي تشخص او هویت شکل او رنګ ځلانده او روښانه شي. تر هغو چې دغه ملي هویت نه وي څرګند نو په دغه سیمه کې به تل تر تله غوغا او کړکېچ وي. داسې یو غوغا او کړکېچ به د سیمې د نورو قومونو ولسونو لپاره هم په ګټه نه وي. د دې لپاره چې په نړیوال کلي کې د نړیوال کېدلو یا ګلوبالیزیشن تر چتر لاندې د هر چا لپاره د هغه حق او حیثیت د ملي او نړیوالو نورمونو په پام کې ساتلو سره سمبال وي. په کار ده چې په شریکه لکه ما مخکې چې اشاره وکړه د چاپیریال د حالاتو په نظر کې نیولو سره له ورونو ملتونو ولسونو سره د تفاهم په بنسټ د شریکو هلو ځلو لارو چارو په لټون کې شو.